السلام علیکم. Once again welcome to the new class. بخیر راغلی ګران دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي. د انګلیسي زده کړې پروګرام په دې نوي او مهمه ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو ځل بیا یو څه مهمې او ضروري جملې راوړي دي چې په ورځني ژوند او محاوره کې بیخي زیات استعمالیږي. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځئ چې په درس باندې شروع وکړو. لومړی مهمه او ضروري جمله ده مبارکي درته وایم. انګلیسي ژبه کې به څنګه وایئ؟ I congratulate you. I congratulate you. زه مبارکي درته وایم یا مبارکي درته وایم. I congratulate you. او خوږو دوستانو، اکثره ځایونو کې په لاند ډول ویل کیږي چې congratulations یعنې مبارکیانې. I congratulate you. زه مبارکي درته وایم. راځو بلې جملې په طرف. زه باید خوب وکړم. I have to sleep. I have to sleep. زه باید خوب وکړم. I have to sleep. که چېرته تاسو یو چاته وایئ چې ته باید خوب وکړې، You have to sleep. You have to sleep. ته باید خوب وکړې. بله جمله ما پوه کړه یا مهرباني وکړه ما پوه کړه. په یو څه باندې ته نه پوهېږې او له یو چا څخه غوښتنه کوئ چې ما پوه کړه په دې خبره باندې. Please understand me. Please understand me. مهرباني وکړه ما پوه کړه. Please understand me. زه پوه نه شوم. I didn't understand. I didn't understand. زه پوه نه شوم. I didn't understand. Didn't د did not short form یا لنډ حالت دی کوم چې په simple past tense کې استعمالول کیږي او د simple past tense auxiliary verb دی. Didn't یا did not تاسو کولی شئ دواړه استعمال کړئ. ما ته غوږ ونیسه. Listen to me. Listen to me. ما ته غوږ ونیسه. Listen to me. او داسې هم کولی شئ چې په دې سر کې پلیز ورسره اضافه کړئ تر څو جمله یو څه نه څه نوره هم ادبي شي. لکه Please listen to me. مهرباني وکړئ یا مهرباني وکړه ما ته غوږ ونیسه. زه ستا څخه ښایسته یم. I'm nicer than you. I'm nicer than you. زه ستا څخه یا له تا څخه ښایسته یم، ښکلی یم. I'm nicer than you. پام وي دغه ځای کې nice چې دی هغې ته ور اضافه شوی دی ځکه چې دلته comparative یا مقایسوي ډګري استعمال شوې ده. I'm nicer than you. زه له تا څخه ښایسته یم. زه خپل ملګري ته زنګ کوم یا زه خپل ملګري ته زنګ وهم. I call to my friend. I call to my friend. زه دې نه پیژنم. I don't recognize you. I don't recognize you. زه دې نه پیژنم. ته څوک یې؟ I don't recognize you. زه دې نه پیژنم. د انګلیسي ژبې ګرانو مینوالو دغه وې یو څه مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره راټولې کړې وې. هیله ده چې یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي او په ورځني ژوند کې به ورڅخه ګټه واخلئ. او ستاسو څخه ډېر منندوی یم چې تاسو زموږ درسونه ګورئ او د ویډیو تر پایه سره پاتې کیږئ. او همدا ډول ستاسو د هغو لایکونو څخه هم مننه کوم چې تاسو یې زموږ ویډیوګانو ته ورکوئ. نو دغه ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم د یوې نوې ویډیو سره، تر هغې زموږ سره پاتې شئ او اوس ماته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم.